السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه وو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو که زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی دا در سره سبسکرایب کړو، د ګنټې نښاني وخت د فعال باندې کلیک وکړو چې موږ هره ویډیو سره په ټیم در رسیږي. نن ویډیو به موږ په دغه ټاپک باندې وي چې موږ د فیسبوک د آی ډي نوم د 15 ورځو نه مخکې چینج کړو. نو څوک کتلی شو زموږ د فیسبوک د آی ډي نوم دی افغان یم. لاندې به رکو شو سی مور آپشن باندې به کلیک وکړو، بیا به لاندې رکو شو. زه ته اوس لایف پروف ښایم چې موږ د 15 ورځو نه مخکې نوم څنګه چینج کوو. ادر نیم یې ورته لیکلي دا باندې به کلیک وکړو. بیا به تاسو چې کوم یو نوم آی ډي له چینج کوو هغه نوم بېرته نیک نوم ورته ولیکو. په نیک نوم کې سیو آپشن باندې به کلیک وکړو. پروفایل ته به لوډ شي، ریفریش به وکړو. دا آصف خان چې کوم نیک نوم دی دا به زه اوس نوم له چینج کوم. دا نیک نوم خیر بیا ته وروسته را ډیلیټ کړو. سیټینګ له به لوډ شو، سیټینګ باندې به کلیک وکړو. پهلا نمبر آپشن به ووهو پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفارمیشن. نن چې ووهلو نیم به ووهو. تاسو کتلی شو موږ یې 60 ډیز کړي او دا بیا ته زه اوس په 3 منټه کې چینج کوم. لن مور باندې به کلیک وکړو. باندې به رکو شو فول آوټ دیس فارم دا باندې به کلیک وکړو. چې کله دا اوپن شي ته به نیک نوم ته ولیکو چې کوم هلته موږ آی ډي له خجولی آصف خان. لاندې به رکو شو بیا پیک ون باندې به کلیک وکړو. بیرته به ورته ایډډ ا نیک نوم انتخاب کړو. لاندې به جیمیل ورکړو. پرایویټ جیمیل هم یوز کولی شو، خپل جیمیل نه وي. د چوز فایل آپشن به پرېږدو او سینډ آپشن باندې به کلیک وکړو. دا طریقه سره تاسو د خپل د فیسبوک د آی ډي نوم پرې ځونه چینج کولی شو. تاسو کتلی شو موږ اپیل سینډ شولو. بیک پې شو، واپس ریفریش پې کړو آی ډي. واپس پې 3 ډاټ ووهو. سپورټ اینڈ باکس پې ووهو. موږ کیسې واپس ریویو راغله. دا آپشن باندې به کلیک وکړو. تاسو وړو کوېشن اپیل دی دا به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، هلته نه بیا کاپي کړو. ویډیو به سکیپ کوم او بیا تر اخره وکړو. دا اپیل به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، هلته نه بیا کاپي کړو. ویډیو سکیپ کوم، ویډیو بیا موږ اوږدېږي. ما ورته اپیل ولیکلو، بیا سینډ آپشن باندې به کلیک ووهو. موږ د اپیل سینډ شو. بیک پې شو، واپس آی ډي به ریفریش کړو. دلته سره نوټیفیکیشن هم راشي. پروفایل به کلیک کړو، ریفریش پې ووهو. تاسو کتلی شو موږ د فیسبوک د آی ډي نوم چینج کړلو 60 ډیز نه مخکې. ویډیو که خوښه شوي لایک کړو، مخکې مارکیټو سره یې شیر کړو.